سلامونه احترامات مو قبول کړئ ګران عمرګرو. نن چې درته کم ویډیو کې مونږ پیش کوو د هلک سره د هلک لواطت کول یا زنا کول څنګه دي. که د جنسي معلومات ترلاسه کول غواړئ نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ. شکریه. زمونږ په ځوانانو کې دا پټ پناه خبره نه ده چې د هلکانو کار ډیر زیات شوی دی او ورځ تر ورځه په دې کې څه ډېر زیاتوالی هم راځي، خاص کر د فیسبوک او د دې شیزونو د زیاتوالي د وجې چې په دې باندې رابطې ډېرې زیاتې شوې او باقاعده د دې پیجونه هم جوړ شو. دا زمونږ دپاره ډېر د شرم خبره ده او زمونږ د زوال خبره ده. لواطت چې کوم دی په دې باندې په قرآن کې هم ډېره سخته منع راغلې ده او د لوط علیه السلام قوم په دې کار باندې الله غرق کړی او تباه کړی او د دې ځمکې نه ختم کړی دی. د دې طبي نقصانات هم ډیر زیات دي چې د سره د سړي د ذکر وړوکې پاتې کېدل دي او د مردانه کمزوري ده دی کې چې هغه ورته ډیره زیات راځي، ډیلاپن راځي، خپل کورواله سره کوروالی نشي کولی او داسې بدمزاجه او بد قسمه خلک اکثر خپل کورواله ته هم د شا د غاړې راځي او د مخې غاړې هغوی له مزه نه ورکوي. نو د دې شیز نه ډیر زیات ځان ساتل پکار دی ځکه چې دا ډیر زیات نقصانات لري. په روان ویډیو کې به مونږ په دې ذکر کوو چې کم مفعول دی، کم چې لکه کونی هلک دی د هغه څه نقصانات دي او د لامبلو طریقه او بل به پکې مونږ بیا وایو که داسې نقصانات چاته وي د هغې دپاره علاج. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي او داسې قسمه ویډیو ترلاسه کول غواړئ نو تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. شکریه.